یوه ښایسته ښځه د پاک او ساده سړي په نکاح شوه. ښځه د خپل سړي له ډېر پاک زړیتوب او ساده ژوند څخه ناراضه وه. یوه ورځ ډېر ورځنې په تنګه شوه. سړي ته یې وویل: وه سړیه، ته زما د ښه ژوند کولو ته هیڅ پاملرنه نه کوې. زه کوڅې او ښار ته وځم، خلکو ته ښایم چې ستا ښځه څنګه ښایسته ده، خو ته یې غوښتنو ته هیڅ پام نه کوې. زه ستا څخه زر او زیور غواړم. سړي د کور دروازه ورته خلاصه کړه او ورته یې وویل: ځه، هر ځای چې دې زړه غواړي ولاړه شه. ښځه په ښایسته څېره زړه نازړه له کوره ووته. د لمر لوېدو پر وخت بیرته کور ته راغله. سړي له خندا سره ورته وویل: ښه، ښار څنګه و؟ وګرځېدې؟ څه ګټه دې وکړه؟ خو هېچا نه درته کتل. ښځه حیرانه شوه: ته څه پوهېږې؟ سړي ورته وویل: هو، رښتیا په کوڅه کې به یو هلک تر چادرې هم کش کړی وي. ښځې په ډېره حیرانتیا سره وپوښتل: یعنې تازه تعقیبولم؟ سړي د ښځې سترګو ته وکتل. ویې ویل: ټول عمر مې کوښښ کړی دی چې د خلکو ناموس ته ونه ګورم، خو په ژوند کې مې یو ځل په کوچنیوالي کې یوه ښځه تر چادرۍ کش کړې ده. نو درنو لیدونکو، څوک چې بل ناموس ته ګوري، په بازار کې خپل ناموس به یې لیلام وي.